السلام علیکم ملګرو د سرګټ او د نسوار سره اودس ماتیږي او که نه ماتیږي د کاري سلو چا تپوس کړی دی نو سرګټ او نسوار سره اودس ماتیږي او که نه ماتیږي راځئ د ویډیو تاسو وګورئ مخکې ملګرو سره لازمي شیر کړئ ځکه چې نن سبا هر سړی سرګټ او نسوار کوي نو دې ځان خبر کړئ راځئ د ویډیو ګورئ ونه ساته مخکې ملګرو سره شیر کړئ راځئ ونه ساته کمنټ کې ماشاءالله ولیکئ سرګټ او نسوارو سره اودس ماتیږي که نه سرګټ او نسوانو سره اودس ماتیږي او که نه دا یو اهم مسله ده چې ستاسو دربار ته ما راوړله چې دې ملګري تپوس هم کړی و آیا سرګټ او نسوارو سره اودس ماتیږي او که نه زما محترمو چونکې سرګټ او نسوار چونکې دا انسان بدن له بلکل ټیک نه دي ځکه که چېرته ښه کار بیا به لوی لوی خلکو اچولی نو چونکې دا حدیث کې هم راځي نبي سلم فرمایي چې هر یو نشه شیز چې کوم دی حرام دی کل مسکر حرام نبی صلی الله فرمایي کم یو نشه شیز چې کوم دی حرام دی علما او حدیث کې چې راغلی چې کوم دی بس دی د حرام یې شوي دي موږ به خبرو وکړو چې اودس پې ماتیږي او که نه نو زما محترمو که سړی عادت وي عادتي سړي من چې کوم دی که نسوار یا سګرټ وڅکي هغې باندې هېڅ پروا نه کوي نو اودس پې نه ماتیږي خو که یو ملګری داسې پیله شروعات کړی بیا پې اودس ماتیږي ځکه چې هغه نشه کوي نو چې کله نشه شو نو نشې سره هم اودس ماتیږي نو دا یو اهم مسله وه چې ستاسو سره ما شریک کړله امید لرم انشاءالله دغه مسله به خپله مورئ ملګرو سره ثواب په نیت باندې هم شیر کوئ دې سره انشاءالله تعالی موږ اهم مسایل ستاسو مخې ته راوړو نو تاسو مهرباني به دغه کوئ چې دغه ویډیو به انشاءالله ثواب په نیت باندې ملګرو سره شریکوئ الله تاسو ټول خوشحاله ساتي جزاکم الله